انرژي سکتور کې د سیمه ییزو همکاریو ستره هیله د کاسازر پروژې دریم لړ چارې په چټکۍ سره روانې دي. د کاسازر برېښنا انرژي ستره پروژه چې د سیمې هیوادونو ترمنځ د انرژي د لیږد او اقتصادي همکاریو لپاره مهمه ګڼل کیږي په افغانستان کې اړونده چارې د پام وړ پرمختګونه لري. د دې پروژې دریم لړ چې د کاپیسا ولایت له تګاب ولسوالۍ څخه پیل او د ډیورنډ تر فرضي کرښې دوام پیدا کوي، د مهال یې چارې د برېښنا لیږد موضوع غځولو، سپیسرونو نصب او اړونده بېلابېلو برخو کې په متوازنه بڼه روانې دي. عملي چارې د پروژې په ساحه کې په ډېر اندازه پرمخ تللي دي او په چټک شکل باندې پرمخ روانې دي. شاوخوا 15% د دریم لړ چارې هم پرمخ تللي دي. د کاسازر پروژې دریم لړ په ټوله کې شاوخوا 190 کیلومتره اوږدوالی لري. په همدې مسیر کې د 562 اصله پایو د نصب اساسي چارو په دوام تر دې دمه 216 پایې نصب شوي. همداراز د برېښنا انرژي لیږد موضوع غځولو او کیندنو اړوند هم د پام وړ پرمختګونه شوي. تقریبا در حدود 25 الی 30% در بخش کیبل کشی کار پیشرفت کرده. در فاوندیشن ذات 94-95% تقریبا فاوندیشن ها تکمیل است. دیگه اریکشن هایش هم حدود 90% همیزا تکمیل است. د کاسازر پروژې د دریم لړ چارو له پرمختګ سره ګڼو کسانو ته د کار فرصتونه هم برابر شوي. په دې پروژه کې بوخت کارکوونکي خوښي څرګندوي او خبرې یې ویاړي چې د هیواد دننه د یوې مهمې او استراتژیکې پروژې د چارو په بشپړولو کې ونډه لري. خوشحال هستم. وطن خودمون خدمت میکنیم. وطن دیگه کسی نمیآید، پیسهش نمیگیره. وطن خودمون زحمت میکشیم. خوشبال جان من سنچلق ایشندن که هیل وقت واره شغل خورشید افغانده خدمتت کلیارس وطن چین özlemimiz için günگذران için مسئولین ډاډ څرګندوي چې د کاسازر پروژې دریم لړ پاتې کارونه به هم د ټاکل شوي مهالویش سره سمې بشپړې شي. د یادونې وړ ده چې د کاسازر پروژې د قرغیزستان انرژي د تاجکستان او افغانستان له لارې سویلي اسیا ته لیږدوي چې افغانستان ته په بېلابېلو برخو کې د ګټو سره میلیونونه ډالره کلنی حق العبور هم لري.